السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو خوږو ملګرو، الله جل جلاله کې ستاسو به هم روغ او جوړ وي. ملګرو، په نوي ویډیو کې به تاسو ته درښیم چې څه ډول کولی شو موږ د موبایل د مضرو یعنې بېکاره وړانګو څخه خپلې سترګې وژغورو، یعنې بچې کړو. نو ملګرو، تر هر څه مخکې تاسو څخه هیله کوم دغه نوی چینل د سبسکرایب نه لري نن پرون مې جوړ کړی ده، سرتیار مې کړلو. نو ملګرو، دغه چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ. د ما بل چینل چې یو څه ستونزې لرله نو هغه چینل ما لرې کړ. دغه نوی چینل دا ضرور سره سبسکرایب کړئ. زیاتو ملګرو په خوښ هغه ویل چې موږ ته برنامې اپلیکیشنان نښوه. نو ښایسته نو انشاءالله زه به تاسو ته همدغسې ویډیوګانې راوړم. نو ملګرو، چینل ته سبسکرایب کړئ. د پښتو شبکه را لاندې دغه سبسکرایب دلته به ستاسو ته سور سبسکرایب یا د زنګ نشان به یا به هم پرې ووهئ تر څو زما د چینل هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسېږي. ملګرو، انشاءالله تاسو به هر وخت ټکنالوژي ویډیوګانې تاسو در رسېږي. ملګرو، تر هر څه مخکې به تاسو خپل ګوګل پلی سټور ته راسئ. چې کله مو خپل پلی سټور کلاو کړو، خلاص هم کړو ملګرو، نو دلته به تاسو راسئ یا فیکس اوپ، یعنې PIXOAAP. نو دغه اپلیکیشن د فیکس اوپ بیټرۍ سیور، نو دا اپلیکیشن به تاسو را انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، نو زه بیا دلته اوپن کړم. نو ملګرو، کله مو دغه اپلیکیشن خلاص کړو، په دغه کې زیات اپشنونه دي: فکسل فلټر، نایټ فلټر، بلاک فلټر. نو ملګرو، په دغه کې زیات اپشنونه دي. تاسو به دلته راسئ د نایټ فلټر ته، دغه اپشن ته به راسئ. نو دلته به ګورم ملګرو، زه تاسو د موبایل پوکوم، د موبایل رڼا زه اوس مکمل وتیزوم. نو ما د موبایل رڼا مکمل ورتیازه کړله. زه اوس دلته ته ګورم ملګرو، زه ووایم انیبل فلټر. د موبایل رڼا څومره کمزورې شو ملګرو، یو دغسې اپشن ده ملګرو، بل ته نایټ موډ. دا مو چې کله وویل ملګرو، د موبایل رڼا دغسې کېږي. انشاءالله اوس به ستاسو په سترګو باندې بد تاثیر او بد اغېزه نه کوي. نو دغه اپلیکیشن ستاسو لپاره دا ضرور سره انسټال کړئ. او دغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله هر وخت به دغسې ټکنالوژي ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کوم. نو تر بیا تر بلې ویډیو بیا هم زه ستاسو رانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان.